د انځور چې تاسې وینئ دا په ایران کې یو افغان پیلوټ په رڼا ورځ د سړک په سر باندې په ځان باندې تیل اچولي او ځان ته اور ورته کړی دی. دا ویډیو په سوشل میډیا کې لاس په لاس کېږي. ویډیو یې ډېره داسې خرابه ده، اصلا د لیدلو نه ده. وجه یې دا ده چې ایراني دولت یا د ایراني چارواکو ورته ویلي ول، ایراني پولیسو ورته ویلي ول چې خاوره پرېږده او ځه خپل وطن ته دی. پس له هغه دا کار کړی دی. دا چې د سړي څه مجبوریت دی، زه خو ډېر اګاهي نه لرم ورباندې، شاید ډېر ملګري نه خبر، خو زه یوه لنډه خبره کوم. البته د طالبانو حکومت ته دا خبره کوم چې دغه ډول خلک چې پیلوټان دي، استادان دي، یا مثلا حد اقل داسې یو څوک دي چې تاسې هلته ځینې ګټه اخیستلی سئ، تاسې باید ډېر مطمئنه کوئ چې تاسې په ډېر ارامه توګه کولی سئ راسئ خپل وطن ته. د ایران زندګۍ نه خو 100 برخې د وطن زندګي ګلې ګلزار ده، ښه ده، خوندوره ده، فضا جوړه ده، دومره خرابه نه ده چې یو انسان د دونه مجبوره سي چې ایران کې د اوسېدو لپاره دی پلمه ولټوي، ځان ته اور واچوي. شاید مشکلات یې نور وي، زه خو دقیق معلومات نه لرم، خو دغه زما د زړه خبره ده چې زه یې کوم یا څه معلومات چې ما سره دي. نو اول هلته سفارت ده، د افغانستان د سفارت دی، هلته به یې تللی وی، هغې سفارت خلکو ورسره اړیکه نیولې وی که امکانات یې یا خبر و له دې قضیې مخکې. نو دا ښه خبره ده که دا یو افغان دی، ضرور نه ده چې افغان یو پیلوټ چې ده بیا تاسې هم نظامي هم ملکي برخه کې دې نه پوره کار اخیستلی سي. حال داسې په اوس وخت کې کاملا د پیلوټانو نه شتون سره ټول وطن لاس او ګریوان ده، هغه که نظامي دي او که ملکي پیلوټان دي. باید دولت دا کار وکړي، طالبانو دولت دا کار وکړي، دوی دپاره به یو ښه زمینه برابره کړي. بل په ټوله کې به یوه خبره دا وکړم چې د ایران او پاکستان زندګي دومره ښه نه ده چې تاسې د په وطن کې وطن ته د تګ لپاره ځانونه قربان کړئ. حتی دغه تکلیف یوازې تاسې نه وینئ، تاسې ټوله کورنۍ دغه ستاسو د لاسه به مثلا در به درسي، تاسو د لاسه به مثلا مور ته به تکلیف پیدا سي، مېرمنې ته به تکلیف پیدا سي، اولادونه به دې بې پلاره سي، که نه خویندې به دې بې وروره سي. نو ایران کې داسې زندګي نه ده، ایران خپل غږ خپله نسي پورته کول. نو وسړی ستا غږ به چېرته پورته کړي؟ تا دغسې یو ډول کار وکړو. دغه کار څه تا یوازې ځان نه، ځان ته به ډېر ضرر ورسو، مګر تا ډېر افغانان خفه هم کړل، ځکه په تا ودرېدل، اول په تا دردېدلي دي، بیا په دې حالاتو دردېدلي دي. نو تمه همدا ده چې نو طالبانو حکومت دغسې خلکو ته که احیانا دوی اګاهي لري، اړیکې دې ورسره ونیسي، تماسونه دې ونیسي، ځکه د حکومت کارونه همدا دي چې باید خدمات وړاندې کړي تر څو خلک په ډاډه زړه باندې وکولی سي خپل وطن ته راسي.